زما محترم مسلمانانو ډیر مبارک مجلس دی ستاسو دا راتلل مبارک دی ستاسو دا ناسته مبارک ده ستاسو دا شرکت مبارک دی ستاسو دا اوریدل مبارک دی زما محترمو د ربیع الاول مبارک میاشت شروع ده د سیرت په نوم باندې او د ختم نبوت د عقیدی په بنیاد باندې پټول پاکستان کې او بلکې څومره اسلامی ملکونه دی پورا دنیا کې پاغي کې مجالس جوړيږي الله دې دا ټول په خپل دربار کې قبول او منظور کړي زما محترمو د دې مجالس مقصود سدي د سیرت په نوم باندې کانفرنسونه کېږي او د ربیع الاول په میاشت کې د میلاد پروګرامونه کېږي او د ختم نبوت دا مجالس جوړيږي زما محترمو د دې درې اغراض زمون علماء کرام بیانې رومبني غرض دادي چې مسلمان ته د خپل پیغمبر تاریخ مخې تراشي من خپل پیغمبر علی السلام او پیژنو او دا غوي زندگی زمون مخې تراشي زندگی سمروا کمزه پیدا شوی دی او تاریخ پیدایش سدی تاریخ وفات سدی جهادونه سمره کړي غزوات سمره کړي فتوحات سمره کړي او کمزه وفات شوی کله وفات شوی دی کمزه دفن دی او به د پیغمبر اسلام پورا زندگی دا زما محترمو د سیرت په کتابونو کې موجود ده د دې مجالس وړومبني مقصد دا دی چې مسلمان د خپل پیغمبر علیہ السلام د سیرت او د صورت نه خبر شي دا لومبني غرض دی زما محترم او دویم غرض چې زمون تاسو د پیغمبر علیہ السلام سره مینه محبت پیدا شي زکه د پیغمبر علیہ السلام سره محبت دا زمون تاسو د ایمان جز دی لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین تاسو کې تر هغه وخت پورې یو کس کامل مومن نشي جوړې دي چې د محبت ما سره د خپل مور پلار نه او د خپل بچو نه او د ټولو انسانانو نه زیات پیدا نشي چې د پیغمبر علی السلام سره زمون تاسو محبت پیدا شي او دریم غرض د دغه محبت د وجې من تاسو ته د پیغمبر علی السلام اتباع نصیب شي د پیغمبر علی السلام زندگی دا زمون تاسو د پاره نمونه ده لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه د پیغمبر علی السلام زندگی دا زمون تاسو د پاره بهترین نمونه ده د پیغمبر علی السلام زندگی څنګه ورځ به څنګه تیرې دا شپه به څنګه تیرې دا اغوستل او داسې خوړل او سکل او د کېدل را پاسېدل غم خوشحالي دا ټول زمون تاسو د پاره نمونه ده علماء کرام موږ تاسو ته بیانې زما محترمو د دې مجالس دا مقصد دی چې موږ تاسو ته د پیغمبر علی السلام کلک اتباع نصیب شي زما محترمو په دې باندې کتابونه لیکل شوی دي علماء کرام موږ تاسو ته واقعات بیانې د پیغمبر علی السلام سیرت بیانې صورت بیانې الله پاک دې موږ تاسو ته د خپل حبیب کامل اتباع نصیب کړي زما محترمو یو انګريز عیسائی دی او هغه د پیغمبر علی السلام په سیرت باندې یو کتاب لیکلی دی دی 100 men دا یغیل نوم ورکړي پاغي کې د سلو کسانو تاریخ لیکلی دی پاغي کې د بعضو پیغمبرانو ذکر دی او بعضی صحابه کرام او بعضی انقلابی لیډران پاغوی باندې د خپل کتاب لیکل کړي حالانکه عیسائی دی او انګريز دی د خپل کتاب شروع د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړی ده پس سلورم باندې نمبر باندې عیسی علی السلام تذکرہ ده په 14 نمبر باندې د عمر فاروق رضی الله عنه تذکرہ ده نو هغه د خپل کتاب کې ساجيبه خبرې لیکلي وې زې عیسائی او د عیسایان په ما باندې اعتراض کوي چې عیسائی او د خپل کتاب شروع د مسلمانانو د پیغمبر نه کړی دا ولی خدای یو سو وجه هغه بیان کړی چې داسې حقیقت چې اما نشو پټولی د مسلمانانو د پیغمبر له الله داسې خصوصیات ورکړي چې هغه عیسی علی السلام د نو ورکړي ځکه خپل کتاب شروع د محمد رسول الله نو صلی الله علیه وسلم لومبني خصوصیت دا لیکلي
چې د مسلمانانو پیغمبر ودونه کړی دی او لس ودونه کړی عیسی علی السلام واده نه دی شوی بلکې الله اسمانو ته خېجولې دي او زمون عقیده دا ده چې په دې دویم اسمان کې موجود دي قیامت ته نږدې برا کوزيږي د یو روایت مطابق یو نکاح بکې د دویم روایت مطابق دو نکاحګانې بکې باقاعده اولاد به پیدا کی او یحیی علیہ السلام نکاح نه ده شوی سیدا وحسورا ونبیا من الصالحین داغه د پر نکاح نه کول د یحیی علیہ السلام صفت دی باقی ټول پیغمبرانو نکاح کړی ده اربعه من سنن المرسلین سلور کارونه د ټول پیغمبرانو مستقل سنت اعمال دي الحیا والنکاح والتعطر والسواک ټول پیغمبرانو کې حیا و ټول پیغمبرانو نکاح کړی ده ټول پیغمبرانو خوشبو استعمال کړی ده او ټول پیغمبرانو مسواک استعمال کړي عیسی علیہ السلام نکاح نه ده شوی او د مسلمانانو پیغمبر یو لس نکاحګانې کړي نو هغه عیسی لیکلي دي چې مسلمانان نکاح کوي د دوی د پر نمونه شته خپل پیغمبر علیہ السلام علماء کرام ورته بیانې واده بسنګ کې د واده سنت طریقه سره نو د علماء کرام تاسو ته بیانې په کتابونو کې موجود ده موږ تاسو به یو واده کو پیغمبر علیہ السلام یو لس نکاحګانې شوی دي سلور لونوي هغه په نکاح کړي دا وی ودونه شوی دي باقاعده کتابونو کې موجود دي چې تعلیم لاله شه د سنت طریقې د واده چل بدلته وخی عیسایان کې واده کوي نو دا غوی د پر نمونه نشته چې واده بسنګ کې بلکې دا غوی خپل خوخه د چار څنګه واده دا عیسی دا خبرې لیکلي او دویم وی د امام الانبیاء د سید الانبیاء حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ودونه نکورمو کوریو نو گاونډیانی او ودونه کړي نو بچیم پیدا شي نو مسلمان کده گاونډي حق معلومه نو په دې کتابونو کې شته د پیغمبر اسلام نمونه ورته شته د گاونډي څومره حق دی موږ تاسو ته بیانې د علماء کرام د بچو څومره حق دی د بچو تربيت بسنګ کې نو پیغمبر اسلام تربيت کړي دی دا زموږ د پر نمونه ده د خزي په خاون څه حق دی د خاون په خزه څه حق دی دا د پیغمبر اسلام ژوندۍ موږ ته نمونه ده عیسی علیہ السلام واده نه دی کړی بچی نشتا کور نشتا فقیرانه زندگی تیر کړی و نو چې کور نو گاونډیم نو زما محترم عیسایانو ته د دې نمونه نشته د بل وجه بیان کړی او درېمه وجه وې د مسلمانانو پیغمبر غزوات کړی دي جهادونه کړی دي او د خلکو زړونه فتح کړی دي زمکه فتح کړی دا زما محترم عیسی علیہ السلام جهاد نه دی کړی او سلورم وجه دالی کلی چې د مسلمانانو پیغمبرم دی الله نبوت رسالت هم ور کړیو او بادشاہمو د مدینه منورې ریاست هم الله ور کړیو مدینه منوره کې اسلامی ریاست جوړ شو او پیغمبر اسلام بادشاہم دی حاکمم دی قاضیم دی امامم دی خطیبم دی مبلغم دی زما محترم نو دا عیسی لیکلی وي زه مجبور شوم چې د خپل کتاب شروع مې د مسلمانانو د پیغمبر نه وکړم زما محترم خو دې کوم چرته دا زړه کې را نشي چې د عیسی علی السلام نعوذ بالله من ذلک زړه کې سم کمزوري را نشي عیسی علی السلام د الله پیغمبر دی او الله صفات ور کړیو او هغه وخت کې کم ضروری شیزونو وغه الله ټول ور کړیو خو زمون پیغمبر خو د ټولو پیغمبرانو سردار دی امام دی امام الانبیاء سید الانبیاء مفاتیح الجنه بيد يوم القيامه پیغمبر علی السلام به فرمایل د قیامت پورې د جنت چابیانې به زما په لاس کې لواء الحمد بيد يوم القيامه د حمد جنډه په میدان محشر کې موچته کړي او 1,24,000 کموبیش انبیاء علیهم السلام دا به زما د جنډې د لاندې ولاړي یطوف علی 1000 خادم زر خادمان به زمانه غیر چا پیر تاویږي ان الجنه حرمت على الانبیاء حتى ادخلها ټول پیغمبرانو باندې جنت لتل حرام دي تر سوچ زه داخل شوی نیم وانها لمحرمه على الامم حتى يدخلها امتي طول امتن باندې جنت لتل حرام دي تر سوچ زما امت داخل شوی نی ان اهل الجنه 120 صفا 80 من هذه الامه و40 من سائر الامم د جنتیانو بشپک شلی صفونه جوړ شي اتیا صفونه به زما د امت ولاړي سلويخ صفونه به د باقی امتونو ولاړي د الله وسی جنت پیغمبر علی السلام فرمای زما د الله د ذات نه امید
امید دی نیم جنت به زما د امت نه ډکی نو زمون پیغمبر د ټولو پیغمبرانو سردار او امام دی د ټولو اخره کې دنیا ته راغلی او د ټولو مخ کې به جنت تزيد جنت طالب کولاوي دا امت په ټولو اخره کې دنیا ته راغلی د ټولو مخ کې به جنت تزيد پدید الله شکر ادا کو دا امت د ټولو امتونو سردار دی نو زما محترم امام الانبیاء سید الانبیاء حضور اقدس صلی الله علیه وسلم الله دنیا ته راولېګ کم اس کم چې مسلمان د خپل پیغمبر د سیرت نه خبر شي اوسم زما محترم ډیره کمزوري ده من خو یره مدرسې زیات شوي عالمان زیات شو د قران حافظان او قاریان زیات شو او د اکثر خلکو په تبلیغ کې وختونه ولګیدل زما محترم اوسم تاسو ګورئ د سوشل میډیا دور دی او اکثر دا چینل والدي خلکو نه د پوسو کې ستاده پیغمبر نوم سره ډیر نوجوانانو له خپل پیغمبر نوم هم نه ورزي ډیرو نوجوانانو ته پوس کوي و استاد پیغمبر باندې کوم کتاب نازل شوی دی یره دارا ته پته نه لګي ما سبق نه دی ویلی زما تعلیم نشته دی ختم نبوت څه ته وای و یره د مسجد کې چې د ماشومان ختمونه وکي او پروګرام جوړ کې دغه ته ختم نبوت وای دلته زمنګ په پښتنو کې د پښتون نوجوان دا حال دی بار بسوي پنجاب او سند کې الته غډیر جهالت دی هغه خلک غډیر نه خبره دي په دې ربيع الاول کې هغه دا رسومات او دا بدعت د موټر سایکلو ریلې روزي جلوسونه او دا سید ریکشو او دا سید چینچانو او دا سید سایکلو او چراغا کوي رسمونه رواجونه کوي او ډیر زینو کې خود پیغمبر علی السلام په سیرت باندې او میلاد جوړ شي داسې یو منبر جوړ کړي مزین کړي معطر کړي او په دې انتظار ناس یو په دې کې به موږ سره پیغمبر علی السلام شرکت کوي او غوی را روان دي او اچانک چې کوم کس بیان کوي غودري او خلکو ته وي ودرېږي استقبال کوي امام الانبیاء سید الانبیاء حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله من ذلک وی تشریف راوړ اوس بدل تر موږ سره تشریف فرمای دا دروغ په معاشره کې خوريږي رسمونه دي رواجونه دي بدعات دي زما محترمو د دې مجالس او اغراض دادي چې موږ د خپل پیغمبر د سیرت صورت نه خبر شو خپل پیغمبر او پیجنو د خپل پیغمبر سره محبت پیدا شي او داغه پیغمبر علی السلام اتباع موږ تاسو ته نصیب شي صحابه کرامو د خپل پیغمبر علی السلام سره څومره مینه او څومره محبت زما محترمو یو ځل پیغمبر علی السلام حجامه ولګول د بدن نیوینه وشته اوسم حجامي کیږي په زیاده د پیغمبر علی السلام سنت عمل دی یو صحابي لوینه ورته دا چرته دفن کا صحابي لاړ او چې وی قتل چې دا د پیغمبر علی السلام د جسم مبارک وینه دا وینه اوس کله او چې کله واپس را لې پیغمبر علی السلام ته تاسو کې وینه دې سکړه صحابي خاموش نو پیغمبر علی السلام تو فرمایل لعلک شربت وی اندازه دا سیده چې ودیس کله وی د الله رسول استاسو د بدن وینه او استاسو د بدن جزو خخیدو ته مزړه نشو موس کله پیغمبر علی السلام تو فرمایل د جهنم اور به چرته تا مسنه کی زکه زما د بدن وینستاد بدن تلاړ او داسې بدن باندې د جهنم اور اثر نه کی دا محبت دی الله مونږ تمرا نصیب دا د صحابه کرامو مینه و د پیغمبر علی السلام او پیغمبر علی السلام سره الله دا وعده کړی و و ما کان الله ليعذبهم وانت فيهم ای زما حبیب تر سوچ ته دنیا کې موجودی زب عذاب نه نازلو و ما کان الله معذبهم وهم يستغفرون او کمی پوری چې دا امت توبه وباسي استغفار کوي په دوی بزا عذاب نه نازلو هارون رشید بادشاہ نوم تاسو اوریدلې ډیر دیندار بادشاہ تیر شوی دی اکثر به مجلس کې علماء کرام ناست او د پکور کې د بیبي چې و زبیده بیبي غم ډیره دیندار و د دوی پکور کې بچی کې مزنانه او خدمت کو هغه به اکثر د قران حافظانه وي د قران د تلاوت आवाज به د هارون رشید د کور نه روچته دی یو گونج بو نو دی دیندار بادشاہ اکثر به علما په مجلس کې ناستو یو ځل ناستي هارون رشید بادشاہ او خپه ناستي وزیر رالی ناغه وزیر ور سره کینس یحیی ابن معین دا د وزیر دی وی بادشاہ سلامت خپخ کاری خیر خودی او ورته وی کې خپې بنو تب زما سم مدد وکي
نو دی غډیر نیک بادشاہ هغه وزیر ورته وی بادشاہ سلامت خپل ځان او خپل بچی بم در باندې قربان ک خو راته وای ک وسم کیږي هر قسمه مدد بده وک هارون رشید بادشاہ ورته وی وعده ده مدد بمیو کی او تا نه کس غواړم نو هغه برا کی وی بالکل کما سره جی سی او تاسو ضرورتي بالکل به درکو هر څه به در باندې قربان ک تاسو موږ سره ډیره خېګړي نو هارون رشید بادشاہ ورته وی زه بادشاہ ما الله حکومت امرا کړی او خلوی حکومت الله را کړی او مال خډيري بیبيان الله ور کړی او هر بیبي می د بل نه خسته ده او خډير بچي مل را کړی هر سشتو پیسې خډيري دي مال دولت هم خډير دي زما پزړه بل یو ارمان نشتا هر سل پورا را کړی دیو هر ارمان می الله پورا کړی دی خو یو سیستا سرشتو ما سره نشته دي تا نه د قصیز غواړم پدی خپم دار لراک او وزیر ورته وی بادشاہ سلامت داسې کم شي دی چې تاسو سره نشته او ما سره شته وی یو چې تاسو سره شته او ما سره نشته وی وعده دې کړی چې در کوم به نو خامخا به راکې او جی وعده مې کړی بالکل به در کوم او ایسه شي نو هارون رشید بادشاہ ورته وی تاسو سره د پیغمبر اسلام وخته مبارک دی او هغه ما سره نشته او پاغي پسې خپم دا مال راک او وزیر حیران شو دغه طرف ته ذهن نت وی بادشاہ سلامت دا چیز خو ما چالم نه دی ور کړی دا خو چې سوق راشي او سره په ګوري او زی ورته خیمه نو مخ کې 12 اشرفي صدقه کوم او تاسو ما نه غواړی اوس می وعده کړی د خامخا به درکو خودی وخت نشم در کولې جیب کې را سره پیسې نشته دي او چې صدقه مې نه کړی هغه نشم را بار کولې د خپل کور نه سونه صدقه کې وی 12 اشرفي صدقه کوم ما خپل بل خزانچی ته وی زما د ذاتی پیسو نه د 12 اشرفي ورک او چې کله پیسې ورکړي او وزیر صدقه کړي نا وخت مبارک راوړو پډیرو غلافونو کې باندې او پډیرو بکسونو کې باندې او چې کله هغه کولاو ک نو هارون رشید بادشاہ وخت مبارک کول ک او به په سجده پری ود الله شکر ادا ک او چې د سجدې نه را پاسې د وزیر ته وکتل وی ما الله سره دا وعده کړی و چې د دې وزیر نه با استاد حبیب دا یو وخت دی دا به غواړم او دا به اخلم ک چرته دراته ویل چې دا ټوله بادشاہي را کنو د حکومت او بادشاہي بم ورکو خدای یو وخته به عالم خو تارانه د 12 اشرفو مطالبه وکړو هغه می درکړي او به دا وخته مبارک هارون رشید بادشاہ ځان سره ساتلی کله چې وفات کېده وصیت وکړ وی چې کله زه وفات شم او مال غسل راکې کفن راکې او بیا می قبر کېږدی نو دا وخته مبارک په پکینچې باندې کټ کړي نیم وخته به زما په دې سترګ باندې کېدی او نیم وخته په دې سترګ باندې کېدی دا صد پارا زکه چې الله پاک فرمایي و ما کان الله ليعذبهم وانت فيهم تر سوچ ته دنیا کې موجود نو زب عذاب نه درلېږم د پیغمبر علی السلام وجود چې کوم زی موجود دی التب عذاب ناراضي دا د پیغمبر علی السلام د بدن جز دی دا وخته چې دا زما په دې سترګو باندې پراتی ان شاء الله دې قبر ته عذاب ناراضي الله به زما حفاظت کوي الله دې دا محبت منکم پیدا کړي زما محترمو د دې مجالس مقصود دادی خپل پیغمبر الاسلام او پیجنو او سیرت صورت زمنګ دا غوي مخې ته شي محبت هم پیدا شي کامل محبت چې خپل هر سبب پیغمبر الاسلام باندې قربانو د پیغمبر الاسلام په دین باندې با خپل مال جان خپل اولاد قربانو خپل سرونه به قربانو او به د پیغمبر الاسلام کلک اتباع موږ تاسو ته نصیب شي او به زما محترمو د ختم نبوت چې کوم عقیده ده دا د سلو آیاتونو ثابت ده د 200 احادیث ثابت ده او پیغمبر علیہ السلام فرمای مثلی و مثل الانبیاء من قبلی كمثل رجل بنا دارا فاحسنه واجمله الا موضع لبنه من زاويه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل عزيت هذه اللبنه قال فانا اللبنه وانا خاتم النبيين زما مثال او د مخ کې پیغمبرانو مثال داسې دي لکه یو سړی مزیدار کور جوړ
کې او ډیر خوبصورت کې او ډیر مزیدار کې حسین او جمیل او خلق راضی دا کور نه غیر چا پیر تاویږي تعجب کوي دا دومره مزیدار کور دا دومره عجیب کور الا موضع لبنه من زاویه خود کور په ګډ کې یو خخت زی خالی پرې خود خلق چې راشي او دی ګډ تر ورسي ويقولون هل اوزيت هذه اللبنه نو چې دا سی وګوري ويره دا یو خخت زی ولی خالی پرې خېری کاش چې دا ختم پکې وي دا کور به نور مزیدار وي قال فانا اللبنه وانا خاتم النبيين خبردار ووري الله د نبوت رسالت هغه کور جوړ ک 1,24,000 کم وبیش انبیاء علیهم السلام دنیا ترالل هغه د یو خخت زی خالی او زاغه ختم ذاخری پیغمبر ایمان پس ببل پیغمبر دنیا ته ناراضي انا خاتم النبيين لا نبي بعدي ذاخری پیغمبر ایمان پس بل پیغمبر دنیا ته راتل نشتا انا اخر الانبیاء وانتم اخر الامم ذاخری پیغمبر امتاز اخری امت لا نبی بعدی ولا امت بعدکم نبل نبیشتا نبل امتشتا وختم بی الرسل وختم بی النبیون ما بانی د نبوت رسالت مهر لګید ان الرساله والنبوه قد انقطعت رسالت نبوت په دې زبانه ختم شو بل پیغمبر به دنیا ته ناراضي او راضي او چې زه پیغمبر ابن ابد دروغجنین او دام پیغمبر علی السلام پیشنګوئی ور کړی د چې زمانه پس به دیرش کسان د نبوت داوا کوي او دا بټول دروغجنی ما نه پس بل پیغمبر دنیا ته راتلو والا نشتا دا د قادیانی کوم فتنه روانه ده دام د هغه پیغمبر اسلام د پیشنګوئی یو کړی ده زما محترم او دا علماء کرام دا مجالس جوړي دوی موږ ته عقاید خي عبادت خي معاملات خي اخلاقیات خي معاشرتي زندگی خي او زما محترم زموږ تاسو تربیت کوي زموږ د بچو تربیت کوي د مدارسو په شکل د بناتو د مدارس په شکل زمنګ د زنانو تربیت کوي دا د انبیاء علیهم السلام وارثان دي العلماء ورثه الانبیاء د خپل علماء سره بکلک رب تعلق مینه محبت ساتو زما محترم کم کس د خپل علماء سره مینه دا محبت ته تعلق دی ربط ته د دې ډېرې فائدې دي یو خو به د عقیده نه خرابېږي دی به گمراه کیږي نه او زما محترم د په بچو به د اثري بچي به نیکان صالحان د قران حافظان عالمان جوړي او په نسلونو کې پښتونو کې به الله نیکان صالحان او د قران حافظان عالمان پیدا کړي پلار علما نه دي خو مدارس نه دي خو طالب علمان نه دي خو د مسجد امام سره روانه ده قاری سی به بدی شي داسې مجالس جوړيږي د دې مخالفت کې دا سوزګار دي زما محترم او د دسه پلار په لس پښته کې به د قران حافظ عالم نه پیدا کړي دا به مولانا محمد عمر پالنپوری رحمت الله علیه فرمایل زما محترم خپل علماء سره بکلک رب تعلق مینه محبت ساتو او زما محترم د ختم نبوت چې کومې ذمہ داری دي یو خو به علماء سره ودرېګو زګه زمنګ په ختم نبوت په عقیده باندې د هر طرف نه حمله کیږي او کوم د باطل قوت چې سر او چتین مقابله ته عمده علماء ودري په هر میدان کې مقابله چې کین علماء کرام کې نو زما محترم دوی سره به ولاړی دوی سره به مینه محبت کو تعاون بکو خېګړې بکو مرسته بکو او دا زموږ تاسو په شریکه باندې عقیده ده بلکې دا فرض ده د دین بغیر خو موږ تاسو هغه مسلمانان پاتې کېدی نشو چې پیغمبر علی السلام اخیری پیغمبر دی او د نبوت رسالت سلسله په ختمه شوې ده او کچا داوا وکړي چې پیغمبر ابن ټول به په شریکه مقابله کوي او زما محترم هغه د پاره به هر قسم قربانی ورکو کاغه مال دی او کاغه جان دی او کا اولاد دی او کسر دی او کوینه دی او کخوله ده دا قربانی به ورکو او زما محترم د پیغمبر اسلام دا دین موږ تاسو سره امانت دی دا قران موږ سره امانت دی دا حدیث موږ سره امانت دی زما محترم دا پیغام به ټولي دنیا ته رسو ځکه پیغمبر اسلام صحابه کرام ته فرمایلی فليبلغ
الشاهد الغائب حاضرین غایبین ته اسلام ورسوي بلغوا عني ولو آیا که زما د طرف نه تاسو سره یو خبره می بل ته ورسوي ان الله بعثني كافه للناس رحمه فادوا عني زه د ټول عالم د پر الله رحمت را لګلی زما د رحمت په ټول دنیا کې عام کړي امام مالک رحمت الله علیه لیکلی دي پیغمبر علیہ السلام د وفات نه پس او تقریبا 1,24,000 صحابه کرام په دې کې لزدول زره صحابه کرام په حجاز مقدس کې دفن دي باقی دا ټول صحابه کرام په ټوله دنیا کې خوار شوي قبرونه د الله په لار کې جوړ شوي مفتی شفیع رحمت الله علیه معرف القرآن کې لیکلي دي د پیغمبر اسلام د وفات نه پس 15 کاله کې دن صحابه کرام مشرق مغرب شمال جنوب ته د الله پیغام ورسو زما محترم په دې اخیری امت کې مونږ تاسو الله پیدا کړی مونږ مسلمانانی مونږ سره د لا اله الا الله کلمه ده زما محترم مدارس دي علما دي او د قران حافظان او قاریان دي مونږ سره دین دي شریعت دي زما محترم دا په عمل کې مراولو او ان شاء الله دا پیغام به مخ کې ټولي دنیا ته رسو ان شاء الله الله دې په دې ټولو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي او زموږ تاسو حاضری دا راتل دا ناستا دا شرکت دا د الله په خپل دربار کې قبول او منظور کی او زما محترم مولانا لقمان صاحب او غي سره نور سمره مرګري او مولانا قاری فرمان الله صاحب یا نور سمره علما دي دوی دا پروګرام جوړ کړی الله دې د دوی په علمونو عمرونو کې ډیر برکات نازل کی الله دې دا ستړي قبول کی الله دې ترقی نصیب کی د دین په کم شوبه کې کم عالم خدمت کی الله خدمت قبول کی ترقی نصیب کی او د هر قسم شر نه حفاظت یو کی او کوم مسلمانانو سره تعاون او خېګړی کړي مال لګولې دي جان لګولې دي ځان ستړي کړي دوی سره مشورو کې ناشتي الله دې دنیا آخرت کې د خپل شان مناسب بدلی ورکي او تاسو کورونه دي الله د هدایت د خوشاله مراکز کې او په بچون وسو کړ وسو کې مله نیکان صالحان او د قران حافظان عالمان پیدا کا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین